وریځې ډېرې ټیټې شوې وې. د ښار کوڅې په خاموشي کې ډوبې وې او په همدې خاموشي کې یو سړی ناست و. په لاس کې یوه ماته لمده شوې ډوډۍ وه او له سترګو یې د باران په شان اوښکې بهېدې. د هغه نوم منصور و چې په یو وخت کې د ښار تر ټولو لوی محل کې اوسېدو. نن د لوږې نه رپېدلې لاسونو یې د غریب ورکړې ډوډۍ نیولې وه. دا همغه وخت و چې د هغه ټول ژوند یې بدل کړه. خو کیسه دلته نه شروع کیږي، کیسه د یو بل ځای نه شروع کیږي. د ښار په څنډه یو وړوکې محله وه، تنګې کوڅې، زاړه کورونه، خو خلاص زړه لرونکي خلک وو. همدلته رحیم الله اوسېدو. 40 کلن، په لاسونو یې د محنت سختي، ټوله ورځ مزدوري، ماښام ستړی وجود او په جیب کې 2 روپۍ. یو ورځ د سحر نه تر ماښامه هغه ته کار میلاو نه شو. باران هم وریدو، کپړې یې لمدې وې، په بوټونو کې یې اوبه جمع وې، خو هغه روان و ځکه چې د ودرېدو سوال نه و. په کور کې به یې پخلی هغه وخت کېدو چې کله هغه کور ته څه راوړو. رحیم الله چې کور ته ورسېدو نو د هغه ښځې مریم ورته وویل 2 ډوډۍ او لږه مالګه ده. همدومره ترلاسه شو. دواړو په خاموشي سره ډوډۍ ماته کړه. خاموشي چې لوږه هم پکې وه او حوصله هم. په همدې ښار کې یو بله محله هم وه، د رڼاګانو او د وسیلو نه ډکه. همدلته منصور اوسېدو، کامیاب سوداګر خو عادتاً مغرور. منصور هر څه لرل خو زړه یې ورک شوی و. یو ورځ چې په ښار کې ټریفیک جوړ شوی و، منصور یو مزدور ولیدو، رحیم الله چې د خښتو بار یې په ملا او روان و. منصور په سپکه وویل دا خلک ځکه غریب دي چې محنت نه کوي. دا خبرې ډرایور واورېدې. د روژې میاشت وه. د ډرایور په زړه دا خبرې ډېرې سختې ولګېدې، خو هغه غلی پاتې شو. میاشتې تېرې شوې. بیا اچانک د منصور زندگی په بدلیدلې شوه. یو غټ ډیل کینسل شو. منصور سره یو ملګري خیانت او دوکه وکړه. په نقصان کې نقصان و. دولت د اوبو په شان د منصور د لاسه ووتو. په 2 میاشتو کې یې خپله بنګله هم له لاسه ورکړه. ملګري خپلوان ټول غایب شول. د تقدیر پرېکړه. منصور هغه کور په کرایه ونیولو چې هغه د رحیم الله د کور نه 3 کورونه وړاندې و. د منصور ښځې به ژړل. منصور مات شوی و. یو شپه دواړه وږي ویده شول. هغه ورځ په کور کې هیڅ نه و. بل سحر منصور په ستړو قدمونو کوڅې ته راووتو. رحیم الله هغه ولیدو او ویې پیژندو. مړاو شوی مخ، زړې جامې او سترګې یې ښکته وې. رحیم الله وویل وروره دلته راشه کېنه. منصور کېناستو، خاموش او د شرمه یې سترګې ټیټې وې. رحیم الله کور ته داخل شو. مریم ته یې وویل ډوډۍ او چای شته؟ مریم وویل شته خو وروستی دي. رحیم الله وویل را یې وړه. مریم دوی مخې ته ډوډۍ او چای کېښودې. رحیم الله په مسکا وویل همدومره دي خو له زړه نه. منصور په رپېدلو لاسونو ډوډۍ پورته کړه. هر نوړی به د هغه غرور متاو. هر نوړی یې د زړه زخمونه پرانیستل او هر نوړی انسانیت ورته ښودو. ډوډۍ لمده وه، د باران څاڅکي پې پرېوتي وو، خو د منصور لپاره دا د دنیا تر ټولو قیمتي خواړه وو. د ډوډۍ او چای څکلو نه بعد منصور په ژړا شو. زه بخښنه غواړم، ما معاف کړه. ما ټول عمر غریب خلک کم ګڼلی دي او نن تا راته خپله وروستی ډوډۍ راکړه. رحیم الله په نرمه لهجه وویل وروره دولت په ځي او راځي، خو که په زړه کې انسانیت وي نو انسان هیڅکله غریب نه وي. خوشحالي په سادګي کې دی او غرور تل په زړه کې تیاره اچوي. له هغې ورځې وروسته منصور مزدوري شروع کړه د رحیم الله سره. په اول ورځو کې به تکلیف و، د ملا درد، د وزن کار، خو منصور هار ونه منلو. میاشتې تېرې شوې او منصور په خاموشه بدلیدو. زړه یې نرم شو، چلند یې بدل شو، خبرې یې هم بدلې شوې. رحیم الله او منصور د رښتینو ملګرو په شان نږدې شول. ډوډۍ به یې یو ځای خوړه او کار ته به هم یو ځای تلو. یو ماښام منصور وویل ما هر څه له لاسه ورکړل خو اصلي شی مې پیدا کړو. رحیم الله پوښتنه وکړه څه شی؟ منصور اسمان ته وکتل او بیا یې وویل ځان او ستاسو په شان خلک. باران بیا شروع شول. دواړه لمدېدل او کور ته روان وو. خو اوس د منصور په زړه کې رڼا وه. منصور یو وړوکی کاروبار شروع کړل، په ایمانداري سره او په محنت سره.
ورو ورو کامیابي واپس راغله، خو منصور هیڅکله هیر نه کړل هغه ډوډۍ کومې چې دته د انسانیت لاره وښوده. منصور رحم الله ځان سره په کاروبار کې شریک کړل. دواړو په یو ځای کاروبار روان کړو، مهنت، عزت او په محبت سره. او کله چې هم منصور د ضرورتمندو مدد کوو نو زړه کې به یې وویل اصلي دولت په لاسو کې نه بلکې په زړه کې وي او اصلي عزت په کردار کې. د کیسې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې په ژوند کې غریبي او دولت دواړه راځي، خو هغه څه چې تل پاتې وي هغه زموږ انسانیت، زموږ عاجزي او د نورو سره زموږ چلند او معاملات دي. غرور انسان ښکته غورځوي که هغه په هر څومره لوړه مرتبه کې وي، او عاجزي انسان پورته کوي حتی که هغه د ژوند تر ټولو ټیټې درجې ته رسیدلی وي.